السلام علیکم ملګرو دوستانو. نن در سره د مولوي صاحب محترم یو زبردست ویډیو یو کلیپ شریکوم چې په اورېدلو به یې ستاسو ته هم نیکبختي او سعادت حاصل شي او موږ به یې هم در سره یو ځای واورو. نو راځئ چې دا ویډیو شروع. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله فرمای اے د آدم علیه السلام اولاده تاسو ته ما لباس درلیږلی دی دپاره چې تاسو په دې لباس باندې ځان پټ کئ، تاسو پرده وکئ او تاسو له مې د زیب و زینت لباس هم رالیږلی دی. خو اصل لباس هغه دی چې د پرهیزګارۍ لباس دی او دا ستاسو دپاره ډېره بهتره دی. تاسو د پرهیزګارۍ چې کوم لباس دی هغې له ډېره توجه ورکړئ. بیا الله جل شانو فرمایي دا زما د قدرت نښې دي، ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. دې دپاره دا خلک نصیحت قبول دې کې خبره ده. تاسو ته مخکې ما ووي چې شیطان اولنی اټیک په انسان څه کړو، د هغه په یو ویک پوینټ یې کړو چې دی زه داسې ګمراه کم، دی زه داسې خراب کمه چې د حیا او پرده خرابه شي. ځکه د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام نه پرده لر کړه، داسې وه که نه. اوس شیطان همیشه دا کوشش دی چې کمزوری ځای د انسان وګوري، کمزوری پوینټ د انسان گیر کی او په د هغې د وجې دی ګمراه کي او خراب کي. نو الله جل شانو فرمایي چې اولنی ګزار ستا په حیا باندې کړه، نو ما ستا د حیا دپاره لومبی ستا دپاره لباس هغه ځمکې ته درولېږو. ستا د راتګ سره مې سره ولېږل ستا لباس، شریعت لا نه دی راغلی، لومبی سره لباس راغی. الله جل شانو فرمایي د خپل فطرت له خیال سات، ستا حیا ستا پرده ستا غیرت دغه دی. الله جل شانو فرمایي یا بني آدم اے د آدم علیه السلام اولاده قد انزلنا علیکم لباسا تاسو ته ما لباس هغه درلیږلی دی یواري سوآتکم هغه پټۍ ستاسو د شرم هغه ځایونه، پټۍ حفاظت کې ستاسو د شرم د ځایونو، وریشن او یو بل لباس مې درلیږلی چې هغه ستاسو د زیب او د زینت لباس، زیب او د زینت لباس. دا د انسان دپاره ناشنا خبرې ته کوم یو څه ده، دا لباس نه دی، دا د انسان د جسم د حفاظت دپاره الله نازل کړی، د انسان د جسم د حفاظت. دغه لباس په دوه قسمه باندې دی، پسو په دوه قسم. یو هغه دی چې ستا د بدن حفاظت کوي، یو هغه دی چې ستا د روح حفاظت کوي. ستا چې کومه جامه ده ستا د بدن حفاظت کوي او ستا چې کومه تقوا ده ستا د روح حفاظت کوي. نه پوهېږي په دې باندې. ستا جامه دا ستا د دنیا حفاظت دی، ستا تقوا دا ستا د آخرت حفاظت دی. آسان شو که ګران شو؟ آسان. الله جل شانو فرمایي دوه قسمه لباس مې دله امې درلیږلی دی، تاسو ځان پټوئ په هغې باندې. الله جل شانو فرمایي هر یو لباس که هغه ستا د تقوا لباس دی، ستا د جسم لباس او ستا د جسم لباس دی یا ستا د روح لباس دی، د هغې بیا ځان له دوه قسمونه دي. څه دوه قسمونه دي. ستا د جسم چې کوم لباس دی هغه یو هغه دی چې هغه ستا لباس کفایي دی، څه دی ستا د جسم دپاره ضروري لباس. یو هغه لباس دی چې هغه ستا د زیب و زینت لباس دی. ستا جسم دی که نه هغه ته پټی په یو لباس. نو څو قسمه لباس دی د جسم؟ دوه قسمه. ستا د جسم یو لباس هغه دی چې هغه ستا د جسم دپاره کافي، کمیس پرتوب، کمیس پرتوب، کمیس یا لنګ، په دې سره د انسان عورت پټېږي. دا ستا کفایي لباس دی. یو ستا د زیب او د زینت لباس دی، څه زیب او د زینت لباس. تا سره بره پټکې او ټوپې هم په سر کړي، تا سره کوټ هم اچولی، تا سره ګړۍ هم اچولی، تا سره ښه جرابې هم په خپو کړي. دا څیزونه څه شی دي؟ دا ستا د زیب او د زینت لباس دی. ځکه الله جل شانه فرمایي انزلنا علیکم لباسا ستا دپاره ما لباس درولېږو چې هغه ستا جسم پټوي. خو یو بل څیز مې هم ستا د جسم دپاره درلیږلی، وریشن بڼې مې درلیږلي. څه د مرغۍ د پاسه بڼې، د هغې زیب و زینت پې جوړي که نه جوړ پې. الله جل شانو څه کمال کړی دی په دې آیتونو مبارکو، حیران به شي. ډېره مننه جي، ډېره مننه. ډېر ښه بیان والله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی. السلام علیکم ورحمت